واورئ رنبه ملاقات ته چې ملائکې راشي په قبر کې درته رنبه د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر درته داسې وکړه ما كنت تقول في حق هذا الرجل د متعلق د دنیا کې څه وي طاقت دا ټول جماعت کې چې ناست دی په ایمان یې وایي چې چرنداز زده کړي دي چې د پیغمبر شونډې څنګه وي وایه باړې والا ګرځي تر اوسه چېرته وي دا هم زده کړي دي چې د هغه پوزه څنګه وه د هغه سترګې څنګه وي د هغه غاښونه څنګه وي د چهرې بناوټ څنګه وه دا هم زده کړي اوس چې تا یو چهره زده کړې نه او ملایکې درته په قبر کې وښیي نو ته به څنګه ووایې چې دا فلانې دی قرآن کې خو د یار د خط و خال نښې دي که نه حدیث کې خو د یار د خط و خال نښې دي که نو د پیغمبر تصویر چې ملایکې درته وښیي چې ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې متعلق تا دنیا کې څه وې چې ته وګورې داسې ته به څه ووایې چې ها لا ادري های های زه خو یې والله که پېژنم اوس چې د خدای سپایانو ته ته ووایې چې زه خدا نه پېژنم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ړومبنی ګزار د ملایکو به داسې وي چې د دې مړي وایي چغه به په مشرق او مغرب کې واورېدی شي ړومبنی ګزار دا کسټډي ده د قبر دې له دې چېرته دوړ دوب کړی منډې تړلې دیوالې دي چې بېګاله به ده سره څه چل کي دا ما کم خوا واستولو په تاڼه کې د شپه شي پولیس در باندې کسټډي والي ریمانډ والي مجسټریټ نه د 3 شپو د غلا په کیس کې نیولې شوی څه ټوله شپه ورځ منډې جوړې کوي کله ما پسې راخلاصي او کله بل پسې او کله بل څه چل دی پولیس ریمانډ اخیستی دی چې ویې نه وایي داسې ده که نه ده پولیس ریمانډ اخیستی دی چې په تاڼه کې ونه وایي قبر له چې ورشي خو د خدای په ریمانډ کې شي دا منډې دي چېرته والي دي چې د ریمانډ کې واغستی شو چې دله په قبر کې بېګاله څه ونه وایي هغه ډنډې در باندې واچي چې سم یاد وله دغې له یې واستولو چې دلته راشي صاحبه داسې دا دعا 3 ورځې ناست یو دعا به وکړو الله اکبر الله اول خو دا د مړي دعا تاسو زده کوئ څه ټموزه الله اکبر الله اکبر خو د مړي دعا نه ده د مړي دعا دا ده اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات خدای ما وبخي او دا مړی وبخي اول به ځان ځکه بخي چې تاکې استعداد د بل د شپارس کولو پیدا شي ته وبخلی شي نو د بل شپارس به کې که نه چې ته نه بخلی شي د بل شپارس ته چېرته کولی اول به ځان بخي اللہ اکبر اللہ اکبر میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہوگا چې مرشم څه وي خلک به راشي وریجې به وخوري الله اکبر الله اکبر او زما هلته بیړي غرقه شوه لاندې کور مې وران شو او دا د کټه سري زامن راغلې وریجې وخوړې الله اکبر الله اکبر نو بس وهی را کاږئ ماما را څلوېښتۍ دي او جمعې دي او ماښامونه دي او ودونه دي او پې ورځئ کم وادله چې چا نه یې غوښتی هم ورځئ کور یې ورانوئ کور ولا د میردین جومات کوئ خیال هم راغی چې چا نه یې غوښتي هم ورځئ پې کم خیرات له چې چا نه یې غوښتي هم ورځئ پې وهی را کاږئ بس همدغه دنیا همدا نورې کیسې نشته په سن 82 کې زه عمرې ته تللی وم نو الله پاک دا مهرباني په ما کړې ده او 3 واړه مې ولیدل اوس عزیزانو که تاسو هغه 3 واړه قبرونه وګورئ یو ګز د خاورو د شګو ډېرې دي بهر تقدیر نن سبا خو چې مړی وشي سنگ مرمر دی او چپسونه دي او کنه دو سیزونه مړي دپاره ضروري دي یو به قبر کچا ساتي او دویم به لحد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اللحد لنا والشق لغیرنا لحد مونږ دپاره دی او شق قبر چې دی منځ کې تابوت وغیره دا د غیرو خلکو مذهب دی نو عزیزانو عرض میں داو چې ابو بکر صدیق غوندې سړی خپل انجام پته نه لګي چې کوم خوا به ځم زه او ته به څه کوو موږ به څه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د وفات نه وروسته بیا د ټولو صحابه په اتفاق او مشورې سره انتخاب د خلافت د حضرت عمر اوس د حضرت عمر د زندګۍ تاریخ یا د هغه د دور حکومت تاریخ دا د انساني عقل نه بار خبرې چې د دې خلکو ژوند چې دی هغه څنګه دوی څه کړي دي دا د انسان په عقل کې نه راځي او نه به تر قیامته پورې په مخ د ځمکه باندې داسې خلک پیدا کوي د هغوی هر رب چې هغه دین
هر وختي دین هر اداء دین و هر خبره دین و نو دا خلکو خبرې چې دی هغه صرف افسانې دي چې موږ وایو او وایو نور تصور مکوئ. عزیزانو حضرت عمر عادت داو چې هغه به ټوله شپه په مدینه کې ګرځېدو او هر یو کور ته به داسې غوږ ونیو چې دې کور کې څوک فریاد خو نه کوي یا چا ته څه تکلیف خو نشته. هر یو کور ته خو به کې داسې څه مونږ به وکړو مولیانې کوي پیرانې کوي چې د چا کور ته د شپې غوږ نیسي چې دې کور کې چا ته تکلیف خو نشته. امیر المؤمنین دی، حکمران عجب او عرب او عجم دی او د شپې ګرځي یوازې او هر یو کور ته غوږ نیسي چې دې کور کې چا ته تکلیف نه. د شپې ګرځي یو بار پټو ته ووت، یو جونګړه نبار سړی ناست دی او لګیا دی جاړي. نیمه شپه ده دی پې ورغی نو پر سره کېناستو چې بچه ولې جاړي. هغه ورته وایي چې دې جونګړه کې دننه زما ښځه ده د هغې بال بچ کېږي. اوس څوک شته نه ورسره چې دې وخت کې د هغې خدمت وکړي او زه ورتلی نه شم. حضرت عمر وی چې دې ته د دې وخت د خدمتګاري ضرورت دی. ویلی بچیه 15 منټو کې صبر کوه. په یو منډه حضرت عمر کور ته راځي او خپلې بیبي ته وایي چې تیاره شه. ولې؟ وی دلته یو مسافر دی، غریب سړی دی، بال بچې کېږي، هغې سره خدمتګاره نشته. په 15 منټو کې ښځې ځان تیار کړو او څه کجورې ستوان وغیره ځان سره واغستو، لاس نه یې ونیو ولی بوت. حضرت عمر هم بار هغه سړي سره کېناستو نو د حضرت عمر بیبي आवाज وکړو چې یا امیر المؤمنین ستا وراره پیدا شو. وراره دی اوس یعنې هغه لاروي ته او مسافر ته د حضرت عمر ښځه د حضرت عمر رور جوړی او ورته وایي چې دا د ده زوی ستا وراره پیدا. اوس به یو خوار او غریب اوږې تږې او نهر هغې ته به ستا د ځمکې اوسېدونکي سرمایهدار چې دي اب ورته رورو معتبر سړی به غریب ته رور وایي. د حضرت عمر ښځه اواز کوي چې ستا وراره پیدا. دا ایمان مونږ کې شته رښتیا وایي چې په کلي کې د یو نعي یا د یو خدمتګار زوی وشي او د خان ښځه او د نواب ښځه هغه میړه ته وایي چې مبارک شه وراره دې پیدا شو. ایمان به دغه خلک تیر کړي او جنت د دغه خلکو ځای دی. جنت زمون ځای نه دی. جنت له به دغه خلک ځي. ولې؟ چې د چا ایمان داو، د چا د ښځو ایمان داو. هغه مسافر ښځه دننه ډېره ګبراو شوه چې دا د امیر المؤمنین ښځه زما خدمت ته راغلې ده. تاسو خو ټرایي وکئ، دا تجربې خو لږې کوئ که نه خدای مرک کړ. ایمان به په دغې تېرېږي لکه حضرت عمر چې د نیمې شپې ښځه د مسافر کور ته بوتلل او د هغه د ښځې خدمت پې کول. مړه دې وخت کې به په مخ د ځمکه پیدا کوي سړی، پیدا به کوي. تاسو زه به وکړم چې ښځه ګبراو شوه. وہ امیر المؤمنین کا نام سن کر گر کا گر کام پاؤ، دل مادر میں لرزایا قلب پدر کام پاؤ. ویارې ښځه مو یارېده او خاوند مو یارېده. حضرت عمر ورته څه وایي مسافر ته؟ ورته وایي جرېږه مه، گھبراوېږه مه. جو اگروئے شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے، جو اگروئے شریعت قوم کا سردار ہوتا ہے، وہی اللہ کے بندوں کا خدمتگار ہوتا ہے. پیغمبر ویلي دي سید القوم خادمهم، د قوم سردار چې دی د قوم خادم وي. نو زه ستا نوکرم که ما ښځه ستا خدمت له راوسته نو دې کې څه وشي؟ یارېږي وایي که دا به شي داسې ایمان په چا کې به پیدا کړي؟ قسم په خدای چې دا په خلوتونو کې ناست او دا په تندو لوی لوی محرابونه لګېدلي چې پیدا یې پکې. اوس چې حضرت عمر او ښځه تیزي نه ورته څه وایي؟ اجازت دو کہ اب جاؤں تمہیں آرام کرنے دوں، اجازت دو کہ اب جاؤں تمہیں آرام کرنے دوں، ضروری ہے جو صحت کے لیے وہ کام کرنے دوں. اے مسافران اجازت ته چې موږ اوس لاړ شو ته آرام وکړې. موږ لاړ شو چې ته آرام.
دا څنګه چې امیر المؤمنین زما د آرام ټیم دی نه چې تا آرام بس په دې خبره سوچو ته زمونږ ایمان داسې و یو سړي ما ته وویل ښځه به څنګه سړی د نیمې شپې پردي کور ته بوځي ما لا وکړه ښځه به په شامي روډ باندې دغه داسې ورته وایي آرمي سټیډیم ته څنګه سړی بوځي ښځه به څنګه په سکوټر سړی دومرنیزه بوره ښځه به سړی شفي مارکیټ ته څنګه بوځي ښځه به سړی کوچي بازار ته څنګه بوځي او ښځې ته به د شپې VCR څنګه سړی لګوي ویل دا تا په ما باندې دغه وکړو ما خو تا وویل ښځه دی که بایسکوپ لګي خیر دی که شاپینګ کوي خیر دی که شامي روډ باندې انګتې اچوي د خلکو سره خیر دی او که د غریب سړي خدمت لري د شپو بوتله نو دا به څنګه کړي دا د دې خلکو خیال کې دي که نه نو بس په دې یو څه کې سوچ کوئ چې موږ ټول داسې یو ټول که زه یم که تاسو یې که بل دی که غریب دی که امیر دی که شاه دی که ګدا دی موږ ټول داسې چې دا عمر ایمان د حضرت عمر په موږ کې پیدا نه شي د جنت بوی په موږ حرام دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د امامت په ټیم کې به امام و به کنه د جهاد په ټیم کې به لوی مرد میدان د بدر په میدان کې ولاړ دی او د غشو په باران دی باران په وری لاس یې اوچت کړی دی چې پروردګاره 314 کسان دي او کل بل اته توري دي او 2 سونه دي او زرګونه کافر دي الله که ته غواړې چې ستاپ نامې اغستو والا دې په ځمکه څوک پاتې شي نه خدای د دې مظلومانو امداد وکړه او که دا وایي چې ستا نامې اغستو والا دې څوک پاتې نه شي نو الله دا 314 ټول شهیدان کا ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين 3,000 ملائکې راغې پاسونو سورې وې د کافر سر به پرې وته او سړي به پته نه لګېده راغلې وې که نه نو د جنگ په وخت کې توره په لاس کې لوی مرد میدان دی د احد په جنگ کې وګوره سردار کونین صلی الله علیه وسلم په خپله په جنگ کې شریک دی په کاڼي باندې غاښ مبارک مات شه بی بی عائشہ او فاطمه رضی الله تعالی عنهما اوبو پسې لاړ چې ګوري هلته حضرت زید پروت دی سلګۍ وهي اشاره ورته وکړه چې غوږ رانږدې که زما محبوب شهید شو که ژوندی دی بی بی عائشہ ورته وایي چې نور خو ټیک دی خو په کاڼي یو غاښ مبارک مات شوی دی حضرت زید وایي چې پروردګاره په هغه کاڼي به دې زما ټول غاښونه مات کړی وی خو چې زما د محبوب غاښ مات نه وی بچ ناز رفت باشد ز جهان آزمندی کہ بوقت جا سپردن بسرش رسید باش حضرت فاطمہ و عائشہ چرانے والے وقت دیر تیر کو وہ یا رسول اللہ زید پلا رکھے پروتے والودائی سل گئے وہی لگیا دوینو گندزان سرداری کونین من ڈکراو زید تور گئے دا غزن کا دندن دا غسر روچت کو پخپل غی کے تو بکئی چې پلاره کې پروت وي په وینو ګنده وي چا ویشتی وي او وینې تې غړغړی وهي او تا سپینې جامې او سپین څادر په سر وي په غېږ کې ځای اوچت کې ماما ما جامې مې تړي دي آرام کښېنه ماما آرام کښېنه مونږ ته ګوره هغه سنت باندې عمل کولو ته ګوره بني آدم پرېږده هغه خو لوی شی دی هغه ورځ زمونږ د دکان مخې ته یو سپی رشکه ووالو سپی رشکې ووالو نو دا ټورسټ والا انګریزان نه دي دا ټورسټان دوی ورمه دا هیپیز دا یې را منډه کړه او سپی په غېږ کې اوچت کو او د ډاکټر دکان ته یې ننایستو په هغې والا پټه یې ولګوله او ځان سره یې بوتلو چې دا مونږ CMH اسپتال ته بوځو دې سپي ته تکلیف وي نن ستا ملک کې بني آدم ته ستا ډاکټر به داسې ستا ملک کې د ډاکټرانو حال وګوره ډاکټرانو څه قیامت را ټیټ کړی دی ډاکټران هالینډ کې واوره د یو انګریز ځای کې د شپې د یو انګریز د پیشو په خېټه کې درد شو 1 بجه ده د شپې ټلیفون یې ډاکټر ته وکړو چې زما د پیشو خېټه خوږېږي 15 منټو کې ډاکټر راغی بیګ ورسره دی پیشو ته ستنې منې ووالي
آرام ورغی بل نمبر د ټلیفون ورکو کور والا ته چې کدی نه پس دی پیشو ته څه تکلیف شو نو زه به په دې نمبر ما ورته بیا راوغواړم پیشو ته د شپې په 1 بجه ډاکټر په 15 منټه کې رارسي د پاکستان شریف کمپاؤنډر والله که په 1 بجه د شپې راوباسي 100 روپئے فیس 100 روپئے اول به بابو سره داخله کې نمبر مې څه اندر 15 شپېتم نو ناستو ستر 1 بجې بیا کنه د شپې او په دې ملک کې به هغه خلک 100 روپئے کم ځنه پیدا کوي چې کم د ورځې 100 روپئے ورځ د ټاټکي مزدوري کوي د ټاټکي مزدوري کوي دی ماته وایي ماته چې جی ته د غریبانو خرچونه خبرې کوې دا به کم ځای نه پوره کوې دا به کم ځای نه پوره کوې اول خو ووایه په ایمان چې دا د سمله ممبران چېرته د دوانو کپړه پکې شته د دوان کابینټ نه دي کابینټ اخبار کې فوټوان وګوره د چا سر د شوتر په شان دی د چا د چرګ په شان دی د چا د چپ په شان دی د چا بچا دا کابینټ میټینګ دا به څه پالیسي ستا ملک نه جوړه ستا په سیکریټریټ کې د تعلیم د پالیسۍ سیکشن افسر کې و په کلونو قادیانۍ ناست و په کلونو قادیانی به ستا صوبې ته د تعلیم پالیسي جوړوله اوس تر 100 پورې دیني تعلیم ماشوم ته قرآن لازم و حکومت هغه وډاو کو اوس به د پهلي جماعت نه ABCD انګریزي ورته ښودل کېږي ټیټ غږ کې دی دې دپاره به څوک راځي یوازې د بجګر ملا قرآن شاه په قهر به اختی عزیزانو سوچ کوئ زمون په سر ډېرې لویې ذمهوارۍ دي پیغمبر منډه کړه او حضرت زید یې راوچت کو په غېږ کې واچولو او په دې مخ ورته لاس وهي مولانا وی بچ ناظر افتباشد ز جہان آزمندی کہ بوقت جا سپردن بسرش رسید باشی بغلامی تو خواهم کہ عزیز مصر گردم چی شود اگر بدیسا چمن خرید باش زید داولی و بدو چشمنی ممستتا بدو زلف عنبرینات بدو چشمنی ممستت بدو زلف عنبرینات کہ دلستو بر نگیرم سر اگر بری دباش سردار کونین د پاره با د حضرت زید غوندې ایمان پیدا کوای ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په یو جنگ کې پیغمبر فرمایل چې د جنگ تیارې د مال راوړی نو ټول صحابه کور ته منډه کړې چا نیم راوړو چا درېمې سره راوړو چا څلورم راوړو چا حضرت عمر چې هغه نیم مال راوړو نیم کور پرې کو ابو بکر صدیق کور ته چلاړو نو هغه کور کې جارو والا وار سه راوړو مخې ته ورته کې پیغمبر پښتنه کوي بیا د صحابهونو تاسو مر راوړو حضرت عمر پاسې دوه هغه فرمایل چې یا رسول الله ما نیم مال راوړو نیم پرې ابو بکر غلې غوندې ناستو نو هغه تاسو مر و یا رسول الله په خدای قسم چې مال نامه ونه په هغه شی مې په کور کې پرې خنه جارو مې اواله ورسره مې راوړو خدمت دا دومره لوی عاشقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زه د هغې اندازه درته نشم هغه چې څه وخت کې وفات کېږي بیبي عایشه چې د پیغمبر بیبي وه او د ده لور وه دا ورته ناسته وه نو بیبي عایشې وویلې چې من لا یزال دمعه مقنعا من لا یزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق اے پلارا اغا اوخی چی ما پا سر کے بند کرے او امید میں داو چکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات شنو پلار میں جوان دے دے نو داغا پا مرگ باندے ما اغا اوخی پا سر کے بند کرے اس فإنه في مرة مدفوق اوس به په یو ځای باندې زما د اوښو دریابونه د سترګو نه روان شي پلار یې ورته وایي بچیه ته ولې جاړې جاړم خو به زه چې داسې کور ته روان یم چې وړاندې مې لیدلی نه دی قبر ما وړاندې لیدلی نه دی داسې پولیس به مې ګرفتار کړي چې وړاندې مې لیدلی نه دي د خدای ملایکې ما وړاندې لیدلي هغه ما ګرفتار په داسې عدالت کې به مې پیشي کېږي چې وړاندې مې هغه عدالت لیدلی نه دی نو جړا خو ما ته پکار ده نو بچیه ته ولې جاړې ته خو ژوندی چا سره به کښېنې وخت به دې تېر شي خبره زما کوه چې زه کوم طرف ته روان
کم طرف ما ته خپل انجام پته نه دی. نو صدیق اکبر ورته فرمایي چې بچیا جړه خو ما ته پکار. صحابه ورته رااله، دی ورته وایي چې یو مهرباني به وکړي، زه چې وفات شم نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم روضه مبارکه نه به تپوس وکړي چې ابوبکر